الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. محترم ورونو مونږه یو سلسله شروع کړه د اودس د لمونځ، بلکې په روزمره زندګۍ کې چې کم مسائل دي د هغې بیان ډیر په مختصر انداز سره او ډیر په ساده انداز سره. د دې باعث همدا و چې ډیر ورونو پوښتنه کوله د اودس د احکام مبارکي، د لمانځه احکام مبارکي، د ارکانو، واجباتو، شروطو او داسې نور ډېرې پوښتنې وي چې د دې باعث شو چې مونږه یوه تعلیمي سلسله شروع کړو د اودس نه. اودس یو داسې عبادت دی محترمو چې دا په روزمره زندګۍ کې ډیر زیات کیږي. په هر ورځ 15 کرتونه والا تر 2-3-4 کرتو پورې دا هر ورځ هر مسلمان دا کوي. ځکه موږ 15 وخت لمونځ کوو په ورځ کې، او د هر منځ د لپاره شرط چې دی هغه اودس دی. بیا په یو اودس باندې ډیر منځونه هم کېدلی شي. د دې اودس ډیر فضیلتونه دي محترم ورونو. حدیث کې راځي: من توضأ فاحسن الوضوء. چا چې اودس وکړه، څرنګه اودس؟ ښایسته اودس یې وکړه. ښایسته اودس څرنګه وي هغه به تاسو عملا نن وینئ. د دې انسان د بدن نه به ګناهونه وځي، حتی تر دې پورې چې د دې د نوکانو لاندې کم ګناهونه دي هغه به په دې سره ختم شي. خو شرط پکې دا دی چې ښایسته اودس یې وکړه. دارنګې په اودس سره پاکي راځي، او الله سبحانه وتعالی د پاکو خلکو سره مینه او محبت کوي. پاک خلک خوښوي. الله فرمایي: ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. دغه رنګې په اودس سره درجات بلند کیږي د انسان، او د انسان ګناهونه معاف کوي الله سبحانه وتعالی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. تاسو ته داسې یو څه نه ښایم چې هغې سره ستاسو ګناهونه ختم شي. الله سبحانه وتعالی ستاسو ګناهونه په هغې سره ختم کړي. ويرفع به الدرجات، او په هغې سره ستاسو درجې بلندې شي، درجې مچتې شي. صحابه وفرمایل: ولې نه یا رسول الله؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل: اسباغ الوضوء علی المکاره. د تکلیف په وخت کې پوره اودس کول، په دې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي او درجې پې بلندیږي. نو محترم ورونو راځئ نن د اودس د ښایسته اودس طریقه زده کوو. نو محترم ورونو راځئ چې د اودس عملی طریقه زده کوو، د ښایسته اودس، هغه اودس چې هغې سره ګناهونه معاف کیږي. نو اول نیت کول دي د اودس دپاره. دویم د اودس د شروع نه مخکې بسم الله ویل. دریم یو لپه اوبه راخیستل او هغې سره لاسونه تر مړوندونو پورې اینځل. دا مړوندونه دي، دا اوبه به راواخیستلې تر مړوندونو پورې دا وینځل، او د ګوتو منځ کې خلال، دا 3 ځلې پکار دي. هغې نه پس یو لپه اوبه راخیستل او نیمې خولې ته اچول او نیمې پوزې ته اچول، او په چپ لاس باندې پوزه سون کول. دا طریقه ده. دا به 3 کرتې دا کې. د دې نه پس مخ وینځل دي. مخ د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د دې ځنې نه واله تر د دې یختان ټوکېدو پورې، تندي اخرې حصې پورې. دا اوږدوالی دی او پلنوالی د دې غوږونو د دې لیمو پورې، دا د مخ حصه ده. دا 3 ځله وینځل. درې ځله مخ وینځل. بیا یوه لپه اوبه
راخستل او د ځنې لاندې دی حصې ته دې ته اچول او دې سره ګیره خلالول دا سنت طریقه ده هغه کسان چې ګیرې لري زنانو دپاره بیا دا نشته دی هغې نه پس لاسونه تر مړوندونو تر څنګلو پورې وینځل خلاص تر څنګلو پورې 3 ځلې وینځل او چپ لاس تر څنګلو پورې 3 ځلې وینځل چې طریقه یې دا ده دا څنګل دی څنګله پورې دا 3 کرته وینځل اول خلاص وینځل بیا چپ لاس وینځل دا 3 کرته دا عمل کول دینه پس مسح کول دي مسح به څنګه کې د کوم ځای نه چې سر شروع کیږي د تندي نه دا ویښتان چې راټوکېدلي دې ځای نه به لاس کش کې تر څټه پورې او د څټ نه به بیرته راکش کې هغه ځای پورې چې کوم ځای نه تا شروع کړې ده د تندي پورې دا مسح شوه دینه پس محترم ورونو دا شهادتین ګوتې چې دي دا د غوږونو په منځ کې د سرو کې داسې ورکول او دا غټې کمې ګوتې چې دي دا لنډۍ ګوته دا د دې غوږ شاته داسې راښکل دا سنت طریقه ده د مسح کولو هغې نه پس خپې 3 ځلې وینځل تر د ګیټو پورې هغې نه پس خپې 3 ځلې وینځل تر ګیټو پورې اول ښي خپه انځل بیا چپه خپه انځل تر ګیټو پورې بیا محترم یوه سنت طریقه دا ده چې هر اندام 3 ځلې وینځل شي سوا د مسح نه ځکه مسح چې ده دا یو ځل کېږي او که چېرته یو انسان خپل اندامونه یو ځل هم وینځي نو د انسان اودس په دې سره کېږي او د 3 ځلو نه وینځل زیات جائز نه دي ځکه نبي علیه السلام دې ته ظلم او زیاتی ویلی دی او محترم ورونو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ښه شان سره اودس وکړي یعنی د اودس آداب مراعت کی او اخیره کې دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله سبحانه وتعالی به د انسان ته د جنت 8 دروازې کولاوي کی په کومه دروازه چې دا غواني ننوځي نو ننوتلی شي دا شو د